په 2 دقیقو کې دننه ځان لپاره جیمیل اکاونټ جوړ کړئ چې پرې ګوګل پلی سټور او هر شی استعمالولی شئ. راځو ګوګل ته به لومړی تاسو داخل شئ. کله چې ګوګل اپ را خلاص شو دلته به تاسې پورته پروفایل برخه نه کلیک وکړئ او دلته ساین ان اپشن کلیک کړئ. نو کله چې موږ ساین ان باندې کلیک وکړو دلته موږ سره دې برخه کې ګوګل باندې کلیک کوو او د هغې نه وروسته موږ ورته خپل کوډ یا پین خلاصوو او دلته موږ ته وایي چې ساین ان کیږي او که نه وایي اکاونټ کریټ اکاونټ باندې کلیک کوو. دلته پورته فور مای پرسنل یوز دې باندې چې کله موږ کلیک وکړ د هغې نه وروسته بیا راځو دلته نیم کې خپل نوم ورکوو او د نوم ورکولو وروسته بیا لاندې سرنیم یعنې تخلص ورکوو. دلته به خپل تخلص ورکوئ یا سرنیم. نیکسټ دلته به موږ سره د ډیټ اف برث یا زیږېدو نیټه غواړي نو دلته موږ کولی شو خپل د زیږېدو نیټه ورته ورکړو، د زیږېدو تاریخ ورکړئ او دلته بیا میاشت ورکړئ او دلته تاسې کولی شئ هغه ډې یا ورځ ورکړئ او دلته تاسې جنډر انتخاب کړئ چې میل دی یا نارینه. د هغې نه وروسته نیکسټ دلته به تاسې خپل درته وایي چې تاسې کوم ډول ایمیل غواړئ هغه به موږ ورته ټاکو. د هغې نه وروسته نیکسټ دلته به تاسې خپل پاسورډ دننه کړئ. دلته پاسورډ ورکوم او پاسورډ د ورکولو وروسته موږ تاسې دلته نیکسټ باندې کلیک کوو او دا دی موږ سره جیمیل اکاونټ جوړ شو. نیکسټ دلته موږ لاندې ځو او لاندې برخه کې په آی اګري باندې کلیک کوو. نو دا دی موږ سره تقریبا جیمیل اکاونټ جوړ شو او اکسپټ باندې کلیک کوو. نو د نمبر خبره که تاسې نمبر ورته وروسته اضافه کوئ اضافه کړئ، که نه اضافه کوئ ضرورت نشته. او که چېرې تاسې په وی پی این سره دغه جیمیل اکاونټ جوړ کړئ نو تاسې کولی شئ هر ډول اپلیکیشنونه د هغې لارې ډاونلوډ کړئ. نو د افغانستان نمبر څخه به استفاده مه کوئ. نو دا تاسې کتلی شئ جیمیل اکاونټ موږ سره جوړ شو. موږ کولی شو اوس د پلی سټور ګوګل او نور خدمات څخه استفاده وکړو. راځم دلته پلی سټور ته داخلیږم او داسې نور ویډیوګانو لپاره موږ سره فالو کړئ او ویډیو ملګرو سره هم شریکه کړئ.